بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالرؤف لایق دی. موږ دلته فلحال د بټي کوټ ولسوالۍ د فیس کوډې په ساحه کې دلته بیا دغه دیره سپورټس چې تاسو ګورئ دلته موجود یو او دیره سپورټس داسې یو ځای دی چې دلته د بټي کوټ ولسوالۍ سربیره د ډېرو ولسوالیو د سپورټ هغه لوبغاړي چې د هغوی دغلته د سپورټ څومره وسایل ته ضرورت دي دې ځای نه خریداري کوي. ولسوالي په کرکټ باندې یو مطلب مشتمله ولسوالي ده. واقعا ډېر غټ کرکټ دی پکې، ډېر زیات کلبونه دي پکې چې د مثال په طور باندې به یو غټ کلب چې نه یوازې د بټي کوټ په سطحه باندې بلکې د ننګرهار او د زون په سطحه باندې او حتی تر دې چې مرکزي کرکټ بورډ هم پیژني. باختر کرکټ کلب بټي کوټ باختر کرکټ کلب دی چې دلته تاسو ګورئ مشران دلته ولاړ دي، د هغې لوبغاړي ولاړ دي، مینهوالي ولاړ دي، حمایوي اشخاص یې ولاړ دي. نو د باختر په هکله باندې به دومره معلومات ووایم چې د بټي کوټ باختر کرکټ کلب چې دی تقریبا په 1996 میلادي کال کې د کرکټ بورډ سره راجستر شوی دی. بلکې د کرکټ بورډ سره نه، دلته هغې وخت کې کرکټ بورډ نه د اولمپیک فدراسیون د هغوی سره ثبت شوی دی. کله چې بیا د کرکټ بورډ اداره دلته راځي او د زون په سطحه د ولایت په سطحه باندې بیا د هغوی سره هم راجستر کېږي چې د نن نه تقریبا داسې وي چې 27 کاله د مخه دوی خپل بیکګراوند لري، تاریخچه لري او دوی د ځانه سره داسې لوبغاړي روزلي دي چې هغه په ملي کچه باندې اوس لوبېږي. چې ښه مثال یې موږ تاسو د بټي کوټ نه حمید حسن دی چې د اول ځل لپاره باختر کې لوبېدلی دی. د دې تر څنګ داسې نور لوبغاړي دي چې کریم خان صادق دی، شفیق الله شفق دی، شبیر نوري دی او ډېر لوبغاړي داسې دي چې هغوی دلته راغلي دي. د باختر په ټیم کې نور لوبغاړي چې په شارا کې زموږ لوبې وي، د نجیب زادرانه پورې او حتی تر دې پورې چې د ګلبدینه پورې دغه ټول لوبغاړي مطلب په دغه باختر ټیم کې لوبېدلي دي. یو وخت کې دلته د کوزي پښتونخوا نه چې اوس د پاکستان د کرکټ سربراهي کوي محمد رضوان هم راغلی دلته لوبېدلی چې په هغې وخت کې دلته به مطلب د کوزي پښتونخوا نه به دلته راتله، په ټورنمنټونو کې به لوبېده. د اول ځل لپاره دغه ټیم دلته موجود و چې دوی پکې لوبېدل. دا اوس فلحال موږ تاسو ګورو د افغانستان په سطحه باندې یعنې د لوړو منډو یو درلودونکی چې لوړې منډې جوړوي عثمان نوري چې زما تر شا په بینر کې هلته عکس تاسو ګورئ. دا هم د باختر لوبغاړی دی چې 339 منډې په یوې لوبې کې کوي. د دې تر څنګ مطیع الله مومند دی چې دی تقریبا لوړ کرکټ ته روان دی. شوکت زمان دی چې د همدې باختر نه لوبېدلی دی. داسې نور لوبغاړي تاسو ګورئ په د بټي کوټ په سطحه چې ښه کرکټ کوي، ټول خلک یې پېژني. که په ټینس کې وي نو صفي الله مومند وګورئ دلته موږ سره موجود دی چې ټول ننګرهار یې پېژني. دغه شانې نور داسې ښه لوبغاړي چې هغوی هم بیټسمینان دي هم بالران دي، که د ټینس په سطحه باندې که د هاډبال په سطحه باندې. ما چې مخکې رڼا واچوله د رسمي کرکټ په حساب باندې چې مطلب دا دی هغه رسمي کرکټ ته د باختر د ټیم نه مطلب هغه منشا اخیستې ده، خپل ځان یې ورښودلی دی. نو دغه کلب تر څنګ په بټي کوټ او په نورو ولایتونو کې ډېر زیات کلبونه موږ دلته لرو. یوازې د باختر کلب نه نور کلبونه هم شته دی. ما چې کوم لوبغاړي وښودل او کوم مشران مې دوی وښودل که د هغوی زه نومونه اخلم چې بنیادګزاران یې څوک دي، باختر پرې ولې نوم کېښودل شو. باختر په دې خاطر باندې چې په هغه وخت سره د افغانستان یو تاریخي نوم و، د باختر نوم و چې تقریبا لومړی نوم یا دوهم نوم چې د افغانستان ته ورکول شوی باختر و په دې غټه سیمه کې. نو د هغې نوم یې راخیستی. په دې باندې دا باختر چې د یو فرد نوم نه دی، د یو شخص نوم نه دی، دا د ټول افغانستان یو تاریخي نوم و چې په دغه کلب باندې کېښوده. په همدې نوم باندې دغه کلب دلته راجستر شوی دی او تر دې دمه پورې اوسه پورې دوی په مختلفو ټورنمنټونو کې په مختلفو ایونټونو کې په رسمي ایونټونو کې دوی لوبغاړي لوبېږي او د کرکټ دپاره کار کوي. نو موږ اکثره دا د باختر لوبغاړي او مشران چې څومره یو دلته په دیره سپورټس کې دا زموږ یو ادرس دی، دلته راټولېږو، دلته مشوره هم کوو او دلته بیا د هغې نه وروسته هر یو ټیم ته پلان ورکوو او کوم مشران چې هغوی سره تجربې شریکوي او کوم سپانسران چې کوم دي، کوم چې دوی سره مطلب منډه ترله وي په کلیوالي سطحه باندې او د دوی مالي حمایوي سپورټ کوي، همدلته دیره سپورټس ته راځو. اعظم استاد د دغه ځای دیره سپورټس مسؤل